قدرمنو دوستانو سلامونه احترامات په دې هیله یم چې ټول به راته روغ او جوړ وي. لیدونکو ننګرهار ته راغلی یم او ننګرهار کې بیا خیبر مارکیټ ته راغلی یم. دا ګورئ د خیبر مارکیټ دی. دلته بیا نو ټول د موبایلو پلورنځي دی او لوی شرکتونه دي. لیدونکو دا چې په کونړ ولایت کې زه هم د موبایلو یو وړوکی یا کوچنی غونته دوکان لرم، نو نن راغلی یم د هغې لپاره مې یو څه سودا یو څه خریداري کوله، نو ومې غوښتل دغه مارکیټ تاسې ته هم وښایم او هغه شرکت چې زه پکې سودا کوم او د خپل دوکان لپاره د موبایلو اړوند سامانالات اخلم هغه ټول تاسې ته د نږدې نه وښایم. فضل السلام علیکم. ښه صحت ښه دی؟ کار دې خلاص کړی سړي. نو درنو لیدونکو څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله چې زه په کونړ ولایت کې یو کوچنی دوکان لرم د موبایلو او د موبایلو همدغه شان سامانالات چې تاسې ګورئ دلته کوم پراته دي دا زه هلته پلورم. نو د دې ځای دغه MR شرکت دی، د دغه ځایه بیا زه د خپل دوکان دپاره سامان وړم. فضله نو دا جمعه زه راغلی یم ستا خواته، نو زما بیل به جوړی که نه راته؟ لا لا هر وخت راوله. او کارونه څنګه روان دي؟ شکر رحمالله بیخي فضل ښه دي. دا راته ووایه چې په ننګرهار کې شرکتونه ډېر دي یا کم دي؟ والا څه ښه دي غږ به دې لږ جګ یعنې چې یو کمپنۍ مال خرڅ کړي داسې یو 115 شرکت راځي چارجر مشهوره او نور داسې نوټل مالونه چې خرڅوي نو کال هغه ډېر زیات دي. ستاسې شرکت خو کونړ ته مال انتقالوي، دا راته ووایي چې نور کوم ولایتونو ته مال وړي؟ زمونږ عمومي مرکز چې ده په کابل موبایل سنټر کې ده او د جون په ساته داسې نمایندګیانې لري، مثلا په ننګرهار کې جلال آباد خیبر مارکیټ کې ده، رنګرزي کوڅه، همداسې کندوز او فراه او مزار شریف غزني. مقصد پر افغانستان ډېری ولایتونو کې تاسې لاسرسی لرئ چې دغه MR سامان هلته ورسوئ. او دا راته ووایي چې ننګرهار ښار کې دې ورځو کې کارونه څنګه روان دي؟ الحمدلله خیر شکر ده. او زمونږ د کونړ مشتریان مو څنګه دي؟ والا کونړ نوغرا زموږ ډېر ښایسته مشتریان دي او ورنه خوشحاله یو حقیقت خبرې. او خپله زما نه څنګه؟ تا نه ته به د زړه سر یې اوري. ښه نو ما ته به هم بیل لا جوړی ګرځو دې خوا ګورو دې دوستانو ته به دا وښایو. لیدونکو تاسې ګورئ دغه مختلف قسمه چارجرې دي، کیبلې دي، همدغه راز بیټریانې دي، د موبایلو ګوشکیانې دي، MP3 دي او داسې نور ډېر سامانالات د موبایلو دلته پلورل کېږي او موږ له دغه ځایه سامان وړو. MR پکې یادوه MR نمایندګي ده. MR نمایندګي دلته فضله دلته یې ګوري که نه، دلته لیکل شوي ده MR. نو دا کونړ ته او د افغانستان په ډېری ولایتونو کې څانګې لري او بیا د دغه ځایه کونړ خلک راځي. د کونړ چې کوم دوکانداران دي انشاءالله دا ځل چې لاړم د کونړ ملکزي مارکیټ په نامه د موبایلو مارکیټ دی، په هغې کې به تاسې ته یو ښکلې خوندوره خپرونه جوړوم او هغه درته ټول ښایم. نو د دغه ځایه کونړ ته د موبایلو هر قسمه سامانالات ځي. او دوستانو دغه بیا دا مخامخ چې دی دا د موبایلو د کوچنیو موبایلو پلورنځی دی. دا سلام علیکم. ورور ښه صحت ښه دی؟ په خیر اجازه خو به یي که نه؟ په خیر. دا راته ووایي چې کارونه څنګه روان دي ورور؟ ښه دي. موږ د کونړه راغلي یو او د خپل دوکان لپاره یو څه اخلو، نو ومې غوښتل یو چینل دی فیسبوک پاڼه یوټیوب چینل دی د هغې لپاره هم یو ویډیو جوړه کړم او دغه کونړ ته د دې ځایه مال انتقالېږي دغه خلکو ته وښایم. نو دا راته ووایي چې کارونه څنګه روان دي؟ والا ښه دي ګزاره کوي. د کونړ نه کوم مشتریان لرئ؟ او ډېر لرو. هغه څنګه دي؟ راځي روزمانه تاسې ته خوشحاله یاست؟ و راځي روزمره خو نه راځي، بعضې وخت مال غواړي هغه ورلیږو یا د دې ځایه تاسې ورلیږو. ښه ډېر او دلته کوم قسم موبایل یې ترلاسه کولی شي؟ موبایل خو تقریبا د ټولو کمپنیو لرو، موږ سره خپله نمایندګي د نداپون ده، پریم هم لرو، د دې نمایندګي هم را سره ده. نور مختلف ماډلې دي نو لکه اشنا یوه همت همراه دا ریفرش مالونه دي، غټ سیټونه هم لرو، انفینکس سامسنګ
نوکیاګان هم او نمائندګي د نداپون لري نمائندګي د نداپون لري. ډېر ښه. او د افغانستان نه خو ختیځ زون دی یاد کو ختیځ زون کې کوم ځایونو ته تاسې فعالیت ډېر دی؟ مطلب اول خدا ننګرهار دی کوم ځکه خپله پکې دلته اوسېږو، پسې کونړ، لغمان، نورستان بعضې ساحو ته. نورستان نام خلک راځي؟ هو ولې د نورستان ګراک ډېر لري مشتریان؟ یو 15-16 نفر لري. 15-16 نفر، دا خو ډېر غټ ولایت دی، نو څنګه دومره کم؟ بازار د موبایلونو کې همدغومره دی داسې ضعیفه دی. هغوی به بیا کونړ ته ډېر راځي؟ کونړ ته او کونړ نه هم دلته راځي. بلکل هلته کونړ ته بیا ډېر راځي که نه؟ نو ډېره مننه ورور، سلامت اوسه، کور مو ودان، سلامت اوسه. دوستانو تاسو وکتل دا د نداپون نمائندګي ده او دې خوا بیا د برقي سامان آلاتو یوه غاړه یا یوه څنډه ده او دې خوا قاري صاحب تا سره به وغږېږو، اجازه ده؟ ستونی مشر صاحب ښه دی؟ خیر یې. ته به راته لومړی کې خو راته ځان معرفي کړې، یعنې نوم دې راته واخلې. زما نوم همایون دی. اصلي اوسېدونکی د کابل یم، خو فعلا دلته اوسېږم. ډېره مننه. قاري صاحب دا راته ووایه چې د موبایلو کاروبار څنګه روان دی؟ غږ به دې لږ جګ غواړم په ډېرې بښنې سره. الحمدلله ښه روان ده، ښه دی، ګزاره کوي. ستاسې په نظر په اسلامي امارات کې ته فکر کوم د غټو موبایلو سیټ ته ناست دی که نه؟ نو طبعا د دې پته به تا ته ډېره غټو موبایلو مشتریان څنګه دي؟ انفینکس موبایل نه دغه میاشت کېږي چې بازار یې ښه دی. د دې نه مخکې چې او دغه پکې فکر کوم چې نوي ډیزاینونه راغلي، تاسو سره شوکیس کې هم شته دا دي که نه؟ ښه، دا نوي ډیزاینونه راغلي، د دې بازار ښه دی؟ او دا میاشت کېږي چې ښه ده. او د انفینکس نه علاوه تاسو سره نور کوم موبایل شته؟ سامسنګ لږ ذره سکوت سره مواجه دي ریټونه کې. سامسنګ فکر کوم کابل کې بیا ډېر کابل کې ډېر دی. او دلته ننګرهار کونړ کې بیا دومره نشته؟ او دلته بیا دومره نشته ده. نو دلته صرف د انفینکس باب دی کو نور کوم ماډل هم شته؟ نور کمپنۍ مالونه لکه اوپو ویو ډېر باب ده، خو هغه د پاکستان دغه کیټونو په حساب راځي چې هلته پاکستان راځي نو دلته په غلا شکل راوړي. محصولو شیان به وشي، خو هغه دغې د خلکو هغه پټ شوي مالونه دي چې دې په راوړي، هغه خلک خرڅوي، بیا موږ نه خرڅوي. او د انفینکس دا بیا خپله ډایرکټ راځي ته مالیات او ډبي بند راځي که نه؟ او هغه چې دی بیا استعمال راځي؟ او هغه استعمال راځي. نو کاروبار ښه دی؟ شکر الحمدلله. ته غټې موبایلې تر کوم ځایه رسوي په ختیځ زون کې؟ ختیځ زون کې نورستان پورې م رسولي دي. نورستان؟ نورستان پارون پورې. او کونړ نه څنګه؟ موږ د کونړ نه راغلي یو. کونړ نه څنګه که نه؟ ډېر ښه. نو مقصد کاروبار ښه دی. ډېره مننه، کور مو ودان، سلامت اوسه. ډېره مننه. دوستانو د دغه همایون ورور خبرې هم تاسې واورېدې، وایي چې دلته نو د کونړ، نورستان او داسې نورو ځایونو نه مختلف قسمه دوکانداران راځي او زموږ نه موبایل یې وړي. او دغه نو دوستانو د موبایلو نمائندګي ده، دغه مخامخ چې تاسو نداپون ده، په نداپون کې بیا دغه نمائندګۍ کې بیا البته نورې ماډلې هم خرڅوي. او دا ایم آر نمائندګي ده چې دا بیا د موبایلو دغه واړه سامان آلات یعنې بیټرۍ، چارجرې او همدارنګه دغه کوم میده سپیر پارټ چې دي دا پلوري. فضله زما بیل به تیار شوی ورور که نه؟ انشاءالله تا بیل تیار دی. نو زموږ لیدونکو ته کوم پیغام لري؟ مهرباني تاسو اورېدونکو ته دغه پیغام لرم ګرانه، ښه ورته د خپل د موبایل غږ لږ بند کړو وبخښه ډېر. ښه، خو ایم آر سره خپل هغه د تجربه کې چارجر ده، کیبل ده، ګوشکه ده، بیټرۍ ده مثلا. ډېره مننه فضل، کور مو ودان، سلامت اوسه. درنو لیدونکو نو دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم، په دې هیله چې د دغه ځای مو خوند اخیستی وي او په دې پوه شوي وي چې کونړ ته موبایلې او د موبایلو سپیر پارټ له کوم ځایه ځي. نو تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې زیږېږم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای پامان.